لما خبره دی واورېده؟ دا ټاپک پوه شوم موضوع شروع کړی دی پوه شوم. اتفاق کوئ؟ جی اتفاق کوي نو ټول اتفاق کوي ولې نه کوي چا مذهب چا توهین نه په کار کوي. ښه ووایه چې له نن بعد به د اهل سنت والجماعت چې کوم صحابه دي ارزښتونه یې دي امهات المؤمنین دي د دې توهین به نه کوو. نه به کوو نو ویلې کوم چا مذهب څه کار نشته لري. چې څوک یې کوي هغه مسلمان ده که نه ده؟ نه دې د اواز نه شم کولی ته مسلمان دی که کافر دی دا خدای دغه کوي. د اهل بیتو پوښتنه له ما نه وکړه د اهل بیتو پوښتنه له ما نه وکړه. څه شي پوښتنه تا نه وکړم د اهل بیتو؟ چې څو قرآني نبوي اهل بیتو توهین و سپکاوی کوي کافر ده کافر ده کافر ده. بالکل صحیح. هغه صحیح ده هغه بیا پروا نه کوي هغه صحیح ده هغه پروا نه کوي خو د رسول الله د بیبیانو د امهات المؤمنینو د صحابه و توهین کول چې تر سلو زیاتو آیاتونو کې خدای صفت کړی ده په قرآن کې هغه دته نه ده معلوم. خیر به هر حال اوس دې ته تیار یاسته ایباړه چنار هغه صاحبانو ایباړه چنار مسیرانو دې ته تیار یاست خپلو خلقو ته وایي نور به د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنینو توهین بند تیار یاست؟ یاره څه ښکاري صاحب خبره اورده دنیا د مختلف کنټري کې خلک پراته دي مسلمانانو وګوري ورته ښه دا دنیا ده پروا نه کوي د ورته جماعته ای مؤمنانو مسلمانانو لیک دې خبرو ته متوجي سیه لیک دې خبرو ته متوجي سي دی الله خاطر وکړیا تیار یاست که نه یاست نور د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنینو توهین پرېږدي تیار یاست که نه؟ متوجه دي چې مو څه غلطه خبره نه دی کړې کاري صاحب. تیار یاست که نه نور به د رسول الله د صحابه و امهات المؤمنینو توهین کوئ که نه؟ نه نو مو ته خو دا نه دي خیالي په خبره یې مو نه کوم. تاسو یې نه کوئ ښه یعنې له ننه بعد بیا کوئ که بیا نه کوئ؟ نه نو مو نن بعد یې نه کوم بېګا مې نه کوم سبا مې نه کوم ویلې کوم. ښه شابس افرین یعنی دا د خپلو مسیرانو باندې منلی سي په باړه چنار کې سي دوی د میډیا کې یو پیغام نشر کې سي د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنینو توهین به نه کوي. تیار یاست؟ یاره باړه چنار خو خپله مو یو نه په خبره دی څه کوم تاسو څه کوم دی الله بنده چې څوک زه هر سهال ته خرو غواو ته موټی واښه ور واچوه څه نو داسې کس څه کوم چې دلته راځي او وایي چې زه هغه څه کوم زه هغه څه کوم زه هغه څه کوم. نن به د مؤمنانو اهل سنت والجماعت ټولو مسلمانانو ته دا ښکاره کوم عمر جان دغه د کلیسا مزدوران نه دي دا رمباړیزین دا منافقین هم ورسره راپورته کړي چې دوی لایفونو ته ورځي راپورته یې کوي ورسره دلته ورته راسي اوس مو دغه ورونه راوړي دلته میدان ته د رسول الله د صحابه نن موږ اتفاق ورسره کوو عمر جان نن موږ اتفاق کوو نن موږ نور د دوی مذهب نه چیړو خلاصه سو خبره را دې چې دلته د ټولو مسلمانانو په مخ کې وایي چې نور موږ د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو توهین او سپکاوی نه کوو خلاصه سو خبره را سره پوهیږي که نه پوهیږي زه نن علمي بحث نه لرم که مې علمي بحث بیا در سره شروع کړل بیا به که خدای کوي القصه به بیا ډېره نورو پسې درته خرابوي علمي بحث دا دومره عمر چې تښتېدلي واسه نن یوازې د دې دپاره راسي تاسو ویل دي چې د موږ مذهب مه چیړئ او قاري صاحب اختلاف جوړ کړی ده راسه نن میډیا کې دلته مخامخ راسه مشیران به مو راځي د خبره باندې چې پوه کسان وي او دا خبره تر خپلو مشیرانو ورسوي او ورته ووایي چې نور به موږ د صحابه و توهین نه کوو قاري شفیع الله مؤمن به په موږ باندې نور بیخي بحث نه کوي خلاصه سو خبره پوه سوس په خبره اسانه مسأله